السلام علیکم. تاسو به د برق اپلیکیشن نه خپل پاکستانی نمبر ته ایزیلوډ څنګه کوئ؟ په برق اپلیکیشن کې دا یو نوی اپشن اډ شوی دی چې اوس تاسو خپل پاکستانی نمبر ته که هغه ټلینار وي، جیز وي، زونګ وي یا یوفون وي، هغې ته تاسو ایزیلوډ کولی شئ. دغه اپشن چې دی دا مخکې د انډیا، بنګلادیش، نیپال او انډونیشیا دپاره او د پاکستان دپاره نه و. اوس دا یو څو ورځې کېږي چې دغه اپشن چې دی دا په برق اپلیکیشن کې اډ شوی دی. نو اوس به ځو د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه پریکټیکل طریقه ښیم چې تاسو به پاکستانی نمبر ته خپل د برق اپلیکیشن نه ایزیلوډ څنګه کوئ. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم برق اپلیکیشن چې دی دا به موږ اوپن کړو. دا برق اپلیکیشن زما اوپن شو. دا چې کله اوپن شو نو تاسو ته دغه ته ښکاري مارکیټ. په دې مارکیټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو بیا تاسو ته دا تړ نمبر باندې ښکاري ایئر ټایم. په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو دلته به تاسو ته دا دوه اپشن راکړي. دا یو دی لوکل، یو دی انټرنیشنل. نو دا کوم انټرنیشنل چې دی دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو تاسو ته کله لاندې ښکاري سلیکټ کنټري. دې باندې به کلیک کړئ او دلته بر سرچ کې به ولیکئ پاکستان. دا راغی پاکستان. پاکستان باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو بیا به تاسو ته ښکاري موبایل اپریټر باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل کوم نیټورک دی، کوم نیټورک ته چې تاسو ایزیلوډ کول غواړئ. 1 نمبر باندې جیس پاکستان، 2 نمبر باندې زونګ پاکستان، 3 نمبر باندې ټلینار پاکستان، 4 نمبر باندې یوفون پاکستان. نو ما سره جیز دی، زه به په 1 نمبر باندې کلیک کوم. 1 نمبر باندې چې ما کله کلیک کوم نو تاسو ته خالي خانه ښکاري. دې کې به خپل نمبر اډ کړئ. صحیح ده؟ کنټري کوډ سره دا خپل نمبر پکې ما اډ کړ. اوس لاندې کنټینیو تاسو ته ښکاري. په دې کنټینیو باندې به زه کلیک کوم. دې باندې چې کله ما کلیک کوم نو دا تاسو ته ښکاري د 70 ریالو نه واخله تقریبا 110 یا 120 ریاله پورې تاسو ایزیلوډ کولی شئ. دا تاسو ګورئ څومره چې تاسو دې کې کوئ. دې کې مختلف قسم اپشن بیا تاسو له راکوي. صحیح ده؟ دا ګورئ تاسو 22 ریال، 23 ریال، 25 ریال، څومره چې تاسو دې کې کوئ. اخري 110 ریاله پورې تاسو دې کې ایزیلوډ کولی شئ. اوس مطلب زه 70 ریاله کوم، کوم دا 7 چې دې باندې به زه کلیک کوم او لاندې کته کنټینیو تاسو ښکاري. په دې کنټینیو باندې به زه کلیک کوم. دې باندې چې کله ما کلیک کړو نو دا تاسو وګورئ. دا تاسو ښکاري 70 ریال چې تاسو لګئ نو په 315 روپۍ چې دي پاکستاني هغه به ستاسو کم نیټورک کې هغې ته بچي. دې باندې به زه کلیک کوم. کنټینیو باندې به زه کلیک کوم. بیا تاسو ته ښکاري دا 70 ریال چې دي دا به ستاسو اکاونټ ته لاړ شي. یو کته تاسو چې پې باندې کلیک کړو دا به ستاسو اکاونټ ته سینډ شي. نو دغه طریقې سره تاسو خپل پاکستانی نمبر ته ایزیلوډ کولی شئ. که هغه جیز وي، ټلینار وي، زونګ وي او یوفون وي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې نو دا خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د دغه شانتې انفارمیشن لپاره زموږ دا پیج ځان سره لازمي لایک کړئ.